بسم الله الرحمن الرحیم. داتیانو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، داتیانو د بازار او زمونږ اخوات ناظمانو، زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو دې غریب ولس په خوله باندې، دې غریب عوام په خوله باندې تاسو راووتئ او دلته کې د هغوی سره څنګ په څنګ ودرېدئ. وروره صفا خبره ته کوم، زه ستاسو ډېر کشر یم. د 1 کروڑ نوکرو اعلان وشو، میله ونه شوې. د 1 ارب ونو اعلان وشو، میله ونه شوې، نه ولګېدې. د 300 ډیمونو اعلان وشو، نه ما وکتل نه تا وکتل. او ځای په ځای باندې د 50 لاک کورونو خبره وشوه، نه تا ته میله وشو، نه ما ته میله وشو، نه بل ته میله وشو. زما ورونو، د پاکستان په تاریخ کې ټماټر د ډالر د ریټه بر وختو. د پاکستان په تاریخ کې دال، چینی، اوړو، غوړي هر څه دونه سیوا شي چې غریب سړي د وسه دا خبره ووته. غریب سړی څوک ته موت غریب سړی و. غریب سړی هغه چې ساره راشي په بازار کې سودا په خپله راځي، چې ساره کور ته راوځي او کور کې ورته وي دا د اشیر اړه بازار کې راځي، د یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، تش لاس واپس کور ته راشي. هغه غریب سړی دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، موږ تنګ شو، او چې کله انسان تنګ شي نو په جنګ شي. دا زموږ شروعات دي د اتیانو په چوک کې. زه خو ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې دلته خو نواز شریف په لندن کې ښکاري، کله ولې